مؤمن د ایمان څخه دی، ایمان د امن څخه دی، امن امنیت ته وایي. نو د مؤمن کلمه چې ده دا د امانت تقاضا کوي، د امن تقاضا کوي. مؤمن هغه څوک دی چې مسلمانانو دی امین وګرځاوه پر خپل مال باندې، د مال په حق کې دی امین بولی، د دسه د خیانت خطر نه ویني، په خپل عزت کې امین وګرځي او په خپل وینه کې امین وګرځي، نه د مسلمان په مال کې خیانت کوي، ځکه مؤمن د امن څخه دی، د امنیت څخه دی، د خیانت ضد دی. دا نو نه د مسلمان په مال کې خیانت کوي، نه به په وینه کې کوي، نه به دغه په عزت کې خیانت کوي. دا د مسلمان او د مؤمن د دغه صفاتونو تقاضا ده. په چا کې ایمان وي هغه کې به امانتداري وي. حدیث شریف کې راځي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. په هغه چا کې ایمان نشته چې په چا کې امانتداري نه وي. په دا زړه کې چې امانتداري نه وي په هغه زړه کې ایمان نه راځي. وار د واره په دې زړه کې د ایمان رنگ راځي، دا زړه د امانت په رنگ باندې اووال شي، هلته د ایمان د پاره برابر شي، وروسته ایمان ور داخلي شي. که په زړه کې امانتداري نه وه بیا په هغه زړه کې ایمان نشته. نو الله جل جلاله د مسلمان د ایمان د پاره دا امانتداري چې خیانت به نه کوي، په معاملو کې به د خیانت نه کوي د مسلمان سره،